جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د فارما ملي شفاء او ټي جي ال درمل جوړولو فابریکې د معیاري تولید له امله وستایل شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د درملو تولیدي فابریکو په ستاینغونډه کې ګډون وکړ. دغه ستاینغونډه نن د روان 1404 لمریز کال د ثور میاشتې په 10مه نېټه په عامې روغتیا وزارت کې جوړه شوه. محترم عبدالغني برادر اخوند په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل با کیفیته درمل له صحي اړخه د سالم انساني ټولنې ضمانت کوي او بې کیفیته درمل بیا د انسانانو روغتیا ته زیان رسوي. په دې برخه کې په پوره اخلاص، ژمنتیا او امانتدارۍ سره د مسؤلیت ترسره کول د ټولو داخلو اړخونو اساسي مسؤلیت دی. محترم صاحب وویل که په هیواد کې د درملو تولیدي فابریکې له ملي او نړیوالو معیارونو سره سم درمل تولید کړي، دا به نه یوازې لویه لاسته راوړنه وي بلکې پر وارداتي درملو به د هیواد تکیه راکمه او په دې برخه کې به موجوده تقاضا په کور دننه پوره شي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال زیاته کړه دا چې نن ورځ د درملو د تولیدي فابریکو له جملې یوازې 3 فابریکو ته د با کیفیته او معیاري تولید له امله له نړیوالو اصولو سره سم د جی ام پی سرټیفیکیټونه ورکول کیږي. دا د یادو فابریکو د مسؤلینو لپاره لویه لاسته راوړنه ګڼم او له خپل اړخه ورته مبارکي وایم. محترم صاحب پر وارداتي درملو د افغانستان تکیه د ملي اقتصاد په زیان وبلله او ویل وارداتي درمل له یو لوري په لوړ قیمت تمامیږي او له بل لوري له هیواد څخه په زیاته اندازه د اسعارو د وتلو عامل هم ګڼل کیږي. د دې مهمه اړتیا په پام یې د درملو له تولیدي فابریکو وغوښتل چې له ملي او نړیوالو معیارونو سره سم د درملو کیفیت او کمیت ته پوره پاملرنه وکړي. محترم عبدالغني برادر اخوند ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې نور به یې په اماراتي ادارو کې د اقتصادي چارو اړوند موضوعاتو پروسې لا ساده، منظمې، چټکې او لنډې شي. محترم صاحب وویل په دې اړه علیقدر امیر المؤمنین شیخ صاحب د چارو ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارلې څو په دې برخه کې منظم طرز العمل جوړ کړي. محترم صاحب له ټولو پانګوالو وغوښتل چې د نورو سکتورونو ترڅنګ په صحت سکتور کې هم پانګونه وکړي. په پای کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له ټولو اماراتي ادارو وغوښتل چې د علیقدر امیر المؤمنین شیخ صاحب د حکم پر اساس له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي، خپلو معیاري طبي مصنوعاتو ته اولویت ورکړي او په تدارکاتي پړاوونو کې د چارې ته جدي پاملرنه وکړي. د یادونې وړ ده چې نن د فارما ملي شفاء او ټي جي ال درمل جوړولو تولیدي فابریکو ته د معیاري درملو د تولید له امله د جی ام پی نړیوال اعتبار لرونکي سرټیفیکیټونه ورکړل شول. د هغه سند دی چې له مخې یې بهرنیو هیوادونو ته صادرات کولی شي.